جهانگیر خان الله دې وبخښه، ته ډېر نیک او د خلکو خدمتګار انسان وې. الله دې جنت الفردوس نصیب کړه، ستا قبر دې له رڼا ډک وي. آمین. بس قامه خفه کېږئ مه، دعا ورته کوئ ځکه چې اوس د دعا ټایم راغی. پښتو ډرامې فلمونه دا پرېږدئ. دوستانو ډېر خلک وی هغه بیمار دی او هغه کینسر دی او تاسې خبرې کېږي او څوک وایي مړ دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. شته په ټیک ټاک کې مخاو بس شته په دې کې کبل قامه په سوشل میډیا باندې پکې ډېره ټیک ټاک ویډیوګانې راځي چې جهانګیر خان ډېر ټاپ شوی دی او هغه پخوانی جهانګیر خان نه دی. د دې بیمارۍ خراب کړې، څوک ورته وایي چې زړه دوره تک شوي وو مخکې. داسې لایف کې ناستم خو دا ټیک ټاک چې وکړو دا خو ډېر بد حال دی. یاره جهانګیر صاحب ستا خبره په ګل بدله ده. دا خلک ویوز دپاره ناست دي او وایرل کېدو دپاره ناست دي چې ډېر بد حال په ټیک ټاک کې روان دي. څوک دې مړ کوي، څوک دې ژوندی کوي. بس الله دې خیر وکړي. ټیک ټاک میں ہر کارے کتو توبہ خدای کبھی کسی کتاری الله دې جنت الفردوس نصیب کړه، ستا قبر دې له رڼا ډک وي. آمین.